حلیم هغه سړی دی چې د خپلې لور خاطرې 14 کاله عمر یې تباه کړی دی. خاطره وایي چې پلار یې له 14 کلنۍ تر 22 کلنۍ پورې پر نوموړي جنسي تیری کړی. نوموړی وایي چې 6 ماشومان یې سقط کړي دي. خاطره له عدلي او قضایي بنسټونو غوښتنه کوي چې پلار یې په دار وځړوي. نوموړی 22 کاله عمر لري او اوس مهال د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږي. د خپل عمر 14 کاله د خپل پلار د منفي غوښتنو قرباني کړي دي. نوموړی خاطره نومیږي. خاطره اوس مهال د خپل مور او خپل کوچنۍ لور زینب سره په دغه کور کې ژوند کوي. خاطره وایي پلار یې د ماشومتوب په وخت کې نوموړی د کورنۍ پر وړاندې د جسمي ځورونې لاندې نیولې ده. اینمی خطا و خطا می گناه خیرش انجام نده مگرم قبول نمیکرد میگفت خداوند تو را بر ما آفریده. خاطره زیاتوي 14 کلنه وه چې حامله شوه او هر ځلې خپلوانو هغه روغتون ته وړله او هغه ماشوم چې په رحم و هغه به یې ترې غورځولو. هغه وایي له هغه وخته چې پلار پرې جنسي تیری کړی 6 ځلې حامله شوې ده او 6 واړه ماشومان یې سقط کړي دي او اوس مهال یو 4 کلنه نجلۍ او یو 3 میاشتنی ماشوم په ګېډه لري. ما خودم فعلا دیگه حمل دارم و هم نمیفهم چی میشه خودم سردرگم هستم از دست تشویش. دغه 4 کلنه ماشومه زینب نومیږي. دغه ماشومه د ژوند له ټولو ناخوالو بې پروا د خپل مور په زنګون ناسته ده. اوس دغه ماشومه نه پوهیږي چې اوس مهال له خپل مور سره کومه اړیکه او د خپل پلار سره کومه اړیکه لري. دغو ترخو ستونزو او سختې عقدې چې د خاطرې ستونې تړلې وایي اوس نه پوهیږي چې زینب ته په کوم نوم غږ وکړي، خور او کلور. نه فامیل خواهر بگویم یا دخترم بگویم. ما خودم نصیب ازی بود که به دنیا آمد. خاطره مور او 2 ورونه هم لري. د خاطرې ورونه د روزګار له غمه او د پلار د دغه وحشیانه کړنې له امله له کوره تښتېدلي دي. خاطره زیاتوي چې باید له پلار یې پوښتنه وشي چې ولې د خپل لور سره دا ډول عمل کړی دی. کلمه خودم میشرمم که ما قسم یک انسان پدر میگم و باید این ظلمش ازش پرسیده شود که چرا قسم یک ظلم کرده سرم. دغه میرمن د خاطرې مور ده. هغه هم د خپل خاوند له دغه کړنې خبره وه خو ژوند ته یې خطر و ځکه یې سکوت کړی و خو دغه سکوت ډیر دروند او مرګونی سکوت و. به خدا 3 بجه شو در مسجد مرا رای کرده که برو بیار بانه مرا کشید که کتی دختر کار خراب میکرد. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي دوی له دې پیښې خبر وو او غوښتل د خاطرې پلار ونیسي او پولیسو ته یې وسپاري خو نوموړی ډېری وخت په کور کې نه و. او داسې مسلمانان چې داسې جزا ونه ویني نو موږ د کفر ترمنځ څه فرق شو باید اعدام شي. دا چې باید زر لري شي بیا موږ لکه صبر ورته وکړو چې حکومت شته حکومت به یې ونیسي. دینی علما د اسلام په مبارک دین کې د زنافل حرام بولي. در هیچ دین و در هیچ مذاهب و ادیان آسمانی و غیر آسمانی و کسی تجاوز به محارمش نمیکنه. اینا گناه و جرم میدانه. مخصوصا در اسلام این گناه 2 برابر است. حلیم د خاطرې پلار چې د خپل لور حیثیت او ابروی برباده کړي په خپل کور کې د پولیسو لخوا نیول شوی او اوس مهال بندي دی. و اساس ادعا و دلایلی که وجود داشت موضوع به تبعیدی محول شد تا از لحاظ طبی موضوع تثبیت شود. قضیه را بعد از تکمیل صفحه کشف و از ختم صلاحیت پلیس به سلام سپردیم. اوس مهال د خاطرې د پلار دوسیه په لوی څارنوالۍ کې ده. د لوی څارنوالۍ وایان له سترې محکمې غواړي چې دغه مجرم ته د اعدام سزا ورکړي. خاص سارنوالی افغانستان از محکمه محترم همی است که اینا به ایره به اشد مجازات محکوم بسازه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه عمل یو وحشیانه عمل بولي او غوښتنه کوي چې د خاطرې پلار باید ژر تر ژره محاکمه شي. خواهان زی هستند که عدالت در ارتباط متضرر این واقعه به نحو بهترش به نحو احسنش تطبیق شود. د ولسی جرګې غړي هم دغه کړنې ته حق پک شوي دي. دوی وایي چې باید د دې نجلۍ پلار ته سخته سزا ورکړل شي. این پدر مستحق زندگی در این دنیا نیست چون از اصول ابتدایی انسانیت هم بوی نبرده. وړاندې له دې هم د کابل د قره باغ ولسوالۍ په قلعه حاجي سیمه کې په یوه خیمه کې دې ته ورته پیښه رامنځته شوې وه. صحبیه 19 کلنه نجلۍ چې له خپلې کورنۍ سره 3 میاشتې کېدې له لغمان څخه کابل ته راغلې وه چې د پلار له خوا یې پرې 1 کال جنسي تیری شوی و چې عامه فکرونه یې ډېر سخت زیانمن کړل.